دا یو ملګری تاسو کوي یو کس د زړه د شوګر یا د ټي بي یا د تور زیړی هغه بیمار دی تور زیړی او دوايان خوري نو دا کس روزه نیولې شي کنه ما محترم ورون دا ټول غټ بیماری خو په شرط د دې چې کله ته پکې روزه نشي نیولې مثلا د زړه بیمارانو کې فرق باز د زړه بیمارانو خو روزه چنيسي نارمالي تکلیف نه ورکړي خو چې کله تاسو یو مسلمان ډاکټر ویل چې ستاسو زړه دومره خطرناک دی مطلب تکلیف دي دومره سیوا دی کته روزه ونیسي نو ته خرابېږي نبی الله مونږ ته فرمایي ولا تقتلوا انفسکم ځان بنوجن قران کې الله مونږ او د الله نبی فرمایلی دي چې بیمار د پاره چې داسې بیماری چې په روزه باندې دغه بیماری زیاتیږي هلاکت طرف ته ځي په د باندې روزه نیول نشته او قران کې الله رب العالمین فرمایي چې کته تاسو په سفر کې او یا بیمارای نه وین کنتم مرضى او على سفر فعده من ايام اخر تاسو بیماران یا په سفر کې روزه نیول درته ګران دي نو وسی اوخره رستي بیا په نور ورځو کې راو ګرځاو چې کله خشوي صحت دی برابر نو کده سي شوګر والای کدا سي دا ټي بي والا د ذکر کړی یا تور زیړی والا ک بیماری په داسې اندازه کې وا چې ډاکټر ورته وایي چې تعالی روزه نیول ټیک نه دي کته روزه نیسی ستا بیماری سیوا کیږي او نور خطرناک حد طرف ته ځي نبی روزه نه نیسی بلکې چې کله خشو بیا به ونیسي او کني بیا دایمي بیماری باندې سړی ورخ کیږي بیا به فدیه ورکړي فدیه به ورکړي